سلامونه او نیکي هیلې درنو ملګرو. هیله لرم ټول به روغ او جوړ اوسئ. ښه راغلاست د وینورډ پروګرام دویم درس ته. لکه څرنګه تاسو ښه پوهېږئ په تېر درس کې موږ او تاسو د وینورډ پروګرام سره اشنایي پیدا کړ او په دې وپوهېدلو چې څنګه یا هم په کومو لارو باندې د وینورډ پروګرام اوپن کړو او د وینورډ پروګرام د استفادې ځایونه مو تاسو ته بیان کړ چې په کومو ځایونو کې د وینورډ پروګرام استفاده کیږي. په دې درس کې به موږ او تاسو د فایل مینو بعضې ټیپس ووایو. مثلا په تېر درس کې موږ تاسو د هوم ټیپ ولوسته، په دې درس کې به موږ تاسو د نیو ټیپ ولولو او د سیفس یا سیف ټیپ ولولو. راځو خپل درس پیل کوو په رن پروګرام کې یا هم په رن پیج یا هم صفحه کې وینورډ پروګرام سرچ ورکوو او انټر کوو یې. کله چې موږ انټر کړ د وینورډ پروګرام موږ ته اوپن شو. اوس هم راځو بلینک ډاکومنټ انتخابوو او د فایل مینو په برخه کې مو راځو نیو ټیپ ته. د نیو په ټیپ کې موږ سره دلته مختلف سیویانې شتون لري، لیټرز شتون لري، ریپورټس شتون لري یا هم بعضې نور سیویانې او بلاګ پوسټ شتون لري. موږ سره نیوز لیټرز شتون لري او مختلف شیان موږ سره دلته شتون لري چې موږ هغوی څخه کولی شو ګټه ترلاسه کړو. اوس هم راځو د مثال په توګه تاسو ته د یو لیټر د ګټې اخیستنې یا هم د ګټه پورته کولو طریقه په عملي توګه ښایو. مثلا راځو دلته یو رسمي نامه یو کس ته لیږو، مثلا مبشر احمد په نوم یو کس د هغې ته موږ د دغه رسمي نامه لیږو. لومړی راځو پیک د ډیټ وایو. مثلا پیک د ډیټ په برخه کې موږ راځو ټوډے انتخابوو. کله چې موږ ټوډے انتخاب کړ نو ګورئ نننی تاریخ هلته درج شو یا هم هلته ټایپ شو. بل موږ سره د سینډر نیم یا هم هغه کس چې دا نامه استوي د هغې نوم باید موږ دلته ذکر کړو چې نوم مخکې له مخکې ذکر شوی دی. اوس هم راځو ټایپ د سینډر کمپني نیم یا هم هماغه شایق لوفي یا هم دغه کس چې دا نامه استوي د هغې د کار کولو ځای، یعنې په کوم ځای کې دا کار کوي. دا په یونیورسټي کې کار کوي، په مکتب کې کار کوي، په کورس کې کار کوي یا هم په افس کې کار کوي یا هم په نورو ځایونو کې کار کوي. مثلا موږ وایو چې دغه شایق لوفي یا هم همدغه کس چې دا نامه استوي هغه په مشال یونیورسټي کې کار کوي. نو راځو مشال یونیورسټي دغسې کې درج کوو. موږ مشال یونیورسټي درج کړ. اوس هم راځو ټایپ د سینډر کمپني ادرس، یعنې همدغه شایق لوفي په کوم ځای کې ژوند کوي. مثلا موږ وایو چې شایق لوفي یا هم همدغه کس چې دا نامه استوي یا هم دغه رسمي نامه استوي هغه په شهر نو کې ژوند کوي. اوس هم راځو ټایپ د ریسیپنټ نیم، یعنې هغه کس چې دا نامه ترلاسه کوي یا هم هغه کس چې دا نامه اخلي د هغې نوم باید موږ دلته درج کړو. راځو مثلا نوم یې لیکو مبشر احمد. کله چې موږ مبشر احمد درج کړ نو د ټایپ د ریسیپنټ نیم موږ سره ډک شو. اوس هم راځو ټایپ د ریسیپنټ ادرس یا هم همدغه مبشر احمد په کوم ځای کې ژوند کوي. مثلا موږ وایو چې مبشر احمد په جلال آباد کې ژوند کوي. نو دلته راځو جلال آباد مو درج کوو یا هم ذکر کوو. اوس هم راځو ټایپ د سیلوټیشن، یعنې په څه شي سره تاسو غواړئ خپل نامه شروع کړئ. مثلا موږ وایو ډیر مبشر احمد یا هم فارسي کې چې وایو یا هم په پښتو کې وایو محترم مبشر احمد. نو موږ راځو دلته درج کوو ډیر مبشر احمد. اوس هم راځو خپل ټکسټ یا هم خپل نامه لیکو. مثلا موږ غواړو زموږ نامه یو پاراګراف وي یا هم دوه پاراګراف وي یا هم درې پاراګراف وي. موږ تاسو ته په لومړي درس کې یو فارموله ښودلې وه چې د هغې فارموله له لارې موږ کولی شو چې خپل ټکسټ یا هم د یو څه په اړه یا هم د یو شي په اړه معلومات جوړ کړو. مثلا راځو هغه فارموله داسې وه چې مساوي رینټ قوس شروع
مثلا وایو چې زموږ پاراګراف مثلا وایو چې زموږ مقاله یا هم زموږ ټاپک د 3 کرښو څخه یا هم د 3 پاراګرافو څخه کم وي، مثلا وایو 2 پاراګرافه وي، یا هم وایو چې 3 پاراګرافو څخه زیات وي، یا هم وایو 3 پاراګرافه وي، نو موږ راځو 3 درج کوو او قوس بند وایو. کله چې موږ قوس بند کړ یا هم کلوز کړ قوس، نو راځو انټر کوو. کله چې موږ انټر کړ نو ګورئ دغه ټکسټ یا هم هماغه فایل موږ سره جوړ شو یا هم هماغه نامه. اوس هم راځو کلوزینګ لیکو، مثلا کلوزینګ کې لیکو with best regards. موږ سره مختلف کلوزینګ شتون لري، مثلا with best luck یا هم with best regards یا هم thank you. نور همداسې مختلف کلوزینګز. اوس هم دلته وګورئ هماغه کس چې دا نامه استوي د هغې نوم درج شوی او د کار ځای درج شوی دی. دلته موږ نه غواړو چې ټایټل یې ولیکئ، مثلا هغه په مشال یونیورسيټي کې څه کار کوي، مثلا هغه د فاینانس مدیر دی یا هم منیجر چې په انګلیش کې ورته وایي. نو موږ سره همدغه رسمي نامه جوړ شو یا هم همدغه رسمي نامه میک شو یا هم کریټ شو. اوس که چیرې موږ غواړو دا نامه واستوو، لومړی راځو دا نامه څه کوو پرنټ کوو. کله چې موږ دا نامه پرنټ کړ، د پرنټ څخه وروسته موږ دا نامه د پوسټ له لارې یا هم د پوسټ خانې له لارې جلال اباد ته استولی شو. نو دا اوس څنګه د نیو ټیپ په برخه کې د یو ټمپلیټ څخه موږ ګټه واخلو. اوس هم راځو دوباره په نیو ټیپ کې او په نیو ټیپ کې موږ راځو، البته په فایل مینو کې په بخښنې سره په فایل مینو کې موږ راځو سیف اس او سیف آپشن باندې خبره کوو. څنګه په خپل کمپیوټر کې د یو ټکسټ یا هم د یو فایل څخه موږ سیف واخلو یا هم هغه ډاونلوډ کړو یا هم هغه سیف اس کړو. راځو مثلا یو بلینک ډاکومنټ انتخابوو او مثلا د افغانستان په نوم موږ معلومات ترلاسه کوو. مثلا راځو دلته افغانستان لیکو، راځو افغانستان ټایټل انتخابوو. کله چې موږ افغانستان ټایټل انتخاب کړ انټر وایو، بیا راځو هماغه فارموله څخه دوباره ګټه اخلو، مثلا مساوي فرنټ قوس شروع مثلا و پاراګراف یا قوس بند. کله چې موږ انټر ووایو نو وګورئ د افغانستان په هکله و پاراګرافه ټکسټ موږ سره جوړ شو. وګورئ دغه فارموله دغه په بخښنې سره دغه ټکسټ یا هم دغه معلومات د افغانستان په هکله نه دی، ولې دا یو جوړ شوی معلومات دی د مایکروسافټ اکاونټ له لارې چې موږ کولی شو چې په مختلفو مواردو کې ترې ګټه واخلو. اوس راځو څنګه دا ټکسټ یا هم څنګه دا معلومات چې د افغانستان په هکله لیکل شوی دی یا هم کریټ شوی دی سیف کړو. راځو فایل په برخه کې یو سیف اس وایو. کله چې موږ سیف اس وویل نو وګورئ دلته موږ سره لومړی ریسنټس دی، یعنې څه موده مخکې یا هم څه موده وړاندې تاسو چې بعضې شیان یا هم بعضې فایلز سیف کړي دي، آیا تاسو غواړئ چې همدغه د افغانستان فایل هم په دغه ځایانو کې سیف کړئ یا نه، یا هم غواړئ چې په ون ډرایو کې یا هم کلاوډ کې یا هم سرور کې سیف کړئ. خو موږ دا کار نشو کولی چې په ون ډرایو کې یو فایل سیف کړو. ولې؟ ځکه چې موږ له انټرنټ سره وصل نه یو او بل موږ خپل ون ډرایو یا هم کلاوډ د مایکروسافټ اکاونټ له لارې لاګین کړی نه دی. کله چې موږ د مایکروسافټ اکاونټ له لارې خپل د کمپیوټر ون ډرایو لاګین کړو نو موږ ته په ډېر دا کار اسانه تمام شو. تر 5 جی بي پورې موږ ته به خالي ځای راکړي چې موږ په هغه کې خپل فایلونه سیف کړو. بل موږ سره د سپیسي دی، یعنې تاسو غواړئ چې په د سپیسي کې یا هم اخیراً چې په کومو ځایونو کې تاسو خپل کمپیوټر کې بعضې فایلونه سیف کړي هغه ځای کې خپل دغه فایل یا هم د افغانستان فایل سیف کړئ یا نه، هغه غواړي چې په بل ځای کې یا هم د خپل خوښې په ځای کې سیف کړئ، مثلا د ډیسکټاپ پر مخ باندې غواړي چې سیف کړئ. راځو ډیسکټاپ انتخابوو
او د فایل نیم افغانستان وایو او سیو اس ټایپ یې ورډ ډاکومنټ وایو او سیو وایو. کله چې موږ سیو ویل نو همدغه د افغانستان فایل موږ سره سیو شو. اوس که چیرې راشو موږ دا کلوز کړو نو تاسو به وګورئ چې د افغانستان فایل موږ سره به د ډیسکټاپ پر مخ کریټ شوی وي. اوس موږ یو سوال موږ سره پیدا کیږي چې آیا دغه د افغانستان یا هم دغه کمپیوټر چې آفس 2001 دی او په دې آفس کې یو فایل چې جوړ شوی د افغانستان په نوم دا فایل که چیرې موږ هغه کمپیوټر ته چې آفس 2003 وي هغه کمپیوټر ته واستوو آیا دا فایل یا هم د افغانستان فایل به تشخیص ورکړي هغه کمپیوټر چې آفس 2003 وي. د دې سوال ځواب دا دی چې نه دا کار نشي ترسره کیدی. ولې؟ ځکه چې چیرې موږ راشو اکسټنشن ته د دې فایل اکسټنشن موږ سره ډاټ ډي او سی ایکس ده او هغه فایلونه چې هغه کمپیوټرونه چې آفس 2003 وي د هغوی اکسټنشن ډاټ ډي او سی ده. نو موږ څه کار ترسره کړو چې دا فایل چې موږ هغه کمپیوټر چې 2003 آفس ولري هلته تشخیص شي. نو موږ راځو دا فایل اوپن کوو او د فایل اوپن کولو څخه وروسته راځو فایل مینو ته او د سیوس په برخه کې راځو براوس وایو او کله چې موږ براوس وویل نو وګورئ دلته د فایل نیم څخه لاندې موږ یو آپشن لرو د سیو اس ټایپ په نوم. د سیو اس ټایپ په نوم چې موږ په دې سیو اس ټایپ باندې کلیک وکړو نو وګورئ دلته موږ سره لیکل شوي ورډ 97 to 2003 ډاکومنټ یعنې د 99 ورډ نه تر 2003 ورډ ډاکومنټ پورې. اوس که چیرې موږ راشو دا آپشن انتخاب کړو او سیو ووایو اوس که چیرې راشو دا د ورډ پروګرام کلوز کړو نو وګورئ موږ سره دوه فایلونه د افغانستان په نوم جوړ شو. یو فایل د 2001 آفس دی او بل فایل د 2003 آفس دی. که چیرې موږ ورباندې خپل کرسر راوړو نو وګورئ موږ ته لیکلي ټایپ مایکروسافټ ورډ 97 to 2003 ډاکومنټ یعنې د ورډ 99 نه تر 2003 ډاکومنټ پورې. او که چیرې راشو په 2001 ډاکومنټ باندې یا هم فایل باندې خپل کرسر راوړو نو وګورئ په دې باندې لیکل شوي مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ. مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ بای ډیفالت د 2021 آفس ته استفاده کیږي چې بای ډیفالت دا کار ترسره کیږي. مثلا که چیرې یو کس موږ څخه پوښتنه وکړي چې تاسو کمپیوټر لرئ یا نه که چیرې موږ وایو هو نو که دوباره هغه کس موږ څخه پوښتنه وکړي چې ستاسو کمپیوټر یا هم ستاسو لپټاپ آفس مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ ده یا نه نو تاسو څه پوهیږئ چې مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ څه معنا ورکوي. نو تاسو به په ځواب کې ووایئ چې هو زما کمپیوټر 2021 آفس لري یا هم د مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ آفس لري. نو بل که چیرې موږ وګورو په ظاهري بڼه دوی سره ډېر توپیر لري. که چیرې وګورو دا فایل فرق لري او دا فایل هم فرق لري په ظاهري بڼه کې. اوس یو بل سوال دلته جوړیږي آیا د 2003 آفس به په 2021 کې جوړ شي تشخیص وکړي یعنې که چیرې موږ یو فایل چې په 2003 آفس کې جوړ شوی دی هغه موږ 2021 ته یوسو هغه فایل به تشخیص ورکړي. دې ځواب دا دی چې نه. ولې؟ ځکه چې موږ نه پوهیږو چې په راتلونکي کې به څه ترسره شي. خو که چیرې موږ د 2021 آفس فایل 2003 ته انتقال کړو هغه به تشخیص ورکړي. ولې؟ ځکه چې هر څومره اپګریډ کیږي او هر څومره سافټویرونه او هم هر څومره ورژنز جګیږي په هماغه اندازه ټیټو ورژنونو ته د تشخیص کیدلو وړ وي. نو بل که چیرې موږ راشو دغه فایل یا هم د افغانستان په نوم فایل چې موږ سیف کړی دی دا اوپن کړو په دې کې تاسو وګورئ موږ د مختلفو فونټسونو یا هم خطونو څخه ګټه اخیستلی د مختلفو ټیبلونو څخه موږ ګټه اخیستلی د مختلفو ډیزاین څخه موږ ګټه اخیسته. خو تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا فایل چې موږ 2003 آفس فایل ته واړو هلته به هم همدغه تغییرات شتون ولري؟ د دې ځواب دا دی چې نه هغه تغییرات به هلته شتون ونه لري. ولې؟ ځکه چې
شاید کله بعضې فونټس مونږ چې په دې ټکسټ کې یا هم په دې افغانستان په فایل کې چې مونږ ګټه اخیستلی پکې نو هغه فونټ شاید په 2003 کې شتون ونه لري، نو په دې خاطر به بعضې تغییرات په هغې کې شتون ونه لري. د دې لپاره چې مونږ دا کار ترسره کړو چې هر څومره تغییرات په یو فایل کې راوړو هغه فایل د 2003 په آفس کې مونږ انتقال کړو، هماغه تغییرات باید په هغې کې شتون ولري، هېڅ تغییر باید ونه مومي. د دې کار لپاره مونږ راځو فایل ته سیو اس په برخه کې براوس ووهو او د براوس په برخه کې مونږ راځو د سیو اس ټایپ په برخه کې مونږ پی ډي اف انتخابوو. کله چې مونږ پی ډي اف انتخاب کړ نو راځو سیو انتخابوو او کلوز کوو خپل د کمپیوټر وینډوز پروګرام. کله چې مونږ سیو کلوز کړ د خپل کمپیوټر وینډوز پروګرام نو وګورئ مونږ سره د پی ډي اف فایل هم کریټ شو. اوس که مونږ دا پی ډي اف فایل د 2003 ته انتقالوو، 2014 ته انتقالوو، 2009 یا هم 2019 ته انتقالوو، هر څومره د وینډوز پروګرام ورژنونو ته یې انتقالوو هېڅ تغییر نه مومي. ولې؟ ځکه چې مونږ پی ډي اف انتخاب کړی دی. نو د دې پی ډي اف کار یا هم پی ډي اف په مختلفو شیانو کې مونږ کولی شو چې انتخاب کړو، خصوصاً په پوهنتونونو کې چې پی ډي اف ډېر د استفادې وړ ده. نو دا مونږ تاسو سره د وینډوز پروګرام دویم درس هیله کوم زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ او د هیله مو ونه وځي چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ځکه چې مونږ د مایکروسافټ ورډ لپاره او د وینډوز یا هم د په بخښنې سره په د وینډوز 11 بعضې ټریکس لپاره مونږ یو پلیلیسټ جوړ کړی دی او تاسو کولی شئ چې د وینډوز 11 او د مایکروسافټ ورډ ټریکس وګورئ او ترې ګټه ترلاسه کړئ. تر بل درس پورې ښه وخت.